حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم سړی حج ادا کړ حج وکړو او په حج کې نه فحش خبرې وکړي نه جنگ جګړې وکړي شهوانی او فحش خبرې نه ځان بچ کړي غټ ګناه پکې ونه کړه نو د الله سره فرمانی ونه کړه نو دې چې کله حج نه واپس کیږي دې به د ګناهونو داسې پاک صفا واپس شي لکه څنګه چې د خپل کوم ورځ د خپل مور نه پیدا کېدو د ګناهونو نه پاکو. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه معلومه شوه چې کوم سړی حج ته ځي نو هلته به جنګ جګړې او غلطې خبرې د ګناهونو خبرې دا به نه کوي، د نظر خیال به ساتي، فحش خبرې به نه کوي، فحش کارونه به نه کوي، د ګناه کارونه به نه کوي، یعنې مکمل ځان بچ ساتي. نو دې چې کله حج وکړي او ګناهونو نه ځان بچ ساتلی د الله نه فرمانی نه یې کړي او حج وکړو دی به داسې کور ته واپس شي، داسې به د ګناهونو نه پاک سوتره وي لکه څنګه په کومه ورځ چې دی د خپل مور نه پیدا کېده په هغه وخت کې د ګناهونو نه پاک صفا و. دغه رنګه چې د حج نه واپس شي دا د ګناهونه ونه کړل صحیح طریقې سره حج ادا کړو دقسې به د ګناهونو نه پاک صفا واپس شي لکه څنګه چې دی په کومه ورځ د خپل مور نه پیدا کېده او د ګناهونو نه پاک و. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو چې کله حج ته لاړ شئ هلته ځان د ګناهونو نه بچ کوئ، خصوصا خپل منځ کې جنګونه مه کوئ، لانجې مه کوئ، یو بل ته بد رد مه وایستئ. د دې کې د دې نه قرآن پاک صریح منع کړې ده چې په حج کې به فسق و فجور او جدال او جنگ جګړې دې نه به ځان ساتي، دې نه به پرهیز کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.